سلامونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو ایس آی یو مهم مشر یا د افغانستان د برخې یو مهم چارواکي میجر عامر په افغانستان کې نوم سره ډیر کېدای شي آشناوي د ډیورن په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا خبرې به د ده له خولې واورو، خو زه تر هغه مخکې درته وایم وایي افغانستان 2 ځله د ډیورن نه هاخوا ځمکو د لاندې کولو دپاره په پاکستاني خاوره د ده په وینا باندې چې هغه پښتني سیمې دي د افغانستان خاوره ده برید کړي. لومړی ځل په 1950 کال کې 15,000 افغان پوځیانو په تیرا کې د پښتونخوا حکومت اعلان کړی فقیري په مشرۍ. دوهم ځل په 1961 کال کې. نور به یې له ده واورو. بیا په 1950 کې په تیرا کې د پښتونستان ګورنمنت جوړ کړ افغانستان. 1950 کې تیرا کې د مرزا فقیر پیلان ٹھیک شو. او په 1950 کې 6,000 افغان ټروپس راغله او په پاکستان حمله وکړه. په 1950 کې 6,000 6,000 په کومه علاقه باندې؟ دا په غالبا په تیرا باندې حمله وکړه. and they were pushed back after 5 days of war. 15 ورځې جنگ شو، غنه پس push back کړو. او دا د پاکستان لمبه ورځ دي. دا لمبه دي 1950. لکه تاسو دا وې چې دا په تیرا باندې 6,000 افغان فوجانو اٹیک وکړو. دا 15 ورځې جنگ شو، دا واپس کړو. او دلته کې پښتونستان ګورنمنت جوړ کړو د تیرا کې فقیر پیلان اوس راځو 55. چې کله ون یونټ جوړېده ا دې دوران کې د افغانستان کینګ او پرایم منسٹر د پاکستان ایشو اوچا تکړه باقاعده جشن به مناوي په کابل کې، کنه ته خبره پروپاګاندا به کېده په ریډیو په ټي وي. سردار داوود وزیر اعظم ها. په 1955 کې چې کله ون یونټ جوړېده نو دوره وایلنت ډیمونسټریشنز وکړه په کابل کې چې پاکستان میشن ان کابل، جلال آباد او کندهار they were attacked. 1955 دې دوران کې د افغانستان پروپاګاندا او موومنټس په عروج روان په کابل له طرفه. په 1961 15,000 troops او لخر اٹیکټ باجوړ. 15,000 61 بیا سردار داوود لکه تاسو 15,000 افواج چې کوم دی په باجوړ باندې حمله وشو. شو they were pushed back. سردار داوود وزیر اعظم شو. پړومبي سپیچ کې هغه د پاکستان سره د پاکستاني شو اوچا تکړه. داغه نه پس ترکي صاحب راغی. پړومبي سپیچ کې هغه د پښتنو او د بلوچستانو دواړه شو اوچا تکړه. هغه سره بلوچستان هم جمع کړو. میجر عامر وای افغانستان د د پټکو باندې د پاکستان د بې ثباتۍ دپاره د سردار محمد داود خان نه وړاندې په پاکستان کې ولړ عملیات کول او د پاکستان مخالفینو ته په افغانستان کې ځای ورکړی. بیا بوټو وغوښتل چې متقابل کار وکړي او د دې دپاره یو شمېر افغانان استخدام کړي چې په هغه کې احمد شاه مسعود، برهان الدین رباني او ګلبدین حکمتیار او ځینې نور ته ګوته نیسي. او دی وایي چې کله بیا داود خان پاکستان ته سفر وکړ، هغه په سفر کې ډېر دروند استقبال وسو او په لغنه وروسته د داود خان نظر بدل سو. د په خبره داود خان د ډیورن قرباني سو او دی وایي چې روسانو نه غوښتل چې ډیورن مسله حل شي. دا البته د نظر د پار صورت باندې دام د تحلیل وړ ده کې د شپې مسلې باندې بحث وشي. خو وروسته دی وایي چې کله نور محمد ترکی واک ته ورسېدل هغه دا مسله نور هم جدي کړله او د پښتنو نه بغیر د بلوچو مسله یې ورسره رامنځته کړله او په افغانستان کې به د دې ورځې لمانځنه کېدله. نو کله وایي جنرال ضیاء الحق چې په افغانستان ته یو سفر وکړ او دی یې ورسره و په هغه سفر کې میجر عامر خپله وایي چې نور محمد ترکی سره دوی یو لړ پرمختګونو ته ورسېدل. له داود خان نه وروسته داود خان سره هم رسېدلي وو. نو دی وایي چې هغه هم د دې مسلې قرباني شو او دی وایي یو ځل کابل کې او دوهم ځل په جنیوا کې له هغه سره دا خبرې اترې سوي وې. نور به یې له ده واورو. چې کله سردار داود راغی او په شالمار کې ورته استقبالي ورکړه او راوزینګ ویلکم ورته میلاو شو، هغه چې واپس لاړ he was a changed man. هغه میټینګ راوغوښته، هغه وایي چې موږ له خپل بارډر انډیا سره میلاول نه دي پکار. هغه سافټ شو. د هغې نه پس چې هغه سافټ شو he was killed چې ته پاکستان سره نږدې کېږي.
دا گیم صرف تر زمونږ تر میلیټنټس پورې نو یا زمونږ تر ریبلز پورې دا ډېر لوی گیم و چې هغه مړ د ترکۍ صاحب راغی نور محمد ترکی سے نور مترکۍ هغه وینم په ډومبي سپیچ کې هغه پښتانه سره بلوچستان هم اډ کړو ضیاء الحق هغه سره معاملات ټیکول او په 78 کې ضیاء الحق لاړو کابل ته او هغه سه دغه وکړه ورته وی چې تر دې ورته افر وکړو چې زه رباني حکمتیار احمد شاه مسعود واپس را لېږم رضا کومې ته هم دا خټک صاحب دي ټول دا واپس راولېږه زه به دې ته پوره ریسپیکټ ورکوم نور محمد ترکی سے دا ورته دا افر وکړو جزیه ورته وکړو چې مونږ رونه یو مونږ معاملات چې کوو ته زمونږ د میلمانو واپس راولېږه زه ستاسو هغه رالیږم تاسو هغې خیال ستاسو زه به د دوی اکرام کوم عزت به کوم ماښام روټۍ وه ضیاء الحق یونیفارم اچولی کابل کې نو ترکۍ د هغه په بیجونو داسې لاس کېښود او حفیظ الله امین ته یې وکتله او ته یې وګوره که نه د ملکه وکټوریا کراس اوس هم لګولي دي پښتو کې ضیاء الحق په پښتو پوهېده ویلې نه شوه او دې خو پاتې شوی پېښور کې او دا پېښور که نو ضیاء الحق په هغې ریاکټ نه کړه بلکې چې واپس راغی نو مې ریاکټ نه کړه هغه وایي چې نه پاکستان او افغانستان وروڼه دي دا به یې وکړو نو په ویانا کې هغه بیا ترکۍ سره میټینګ وشو او دا خبره د لکه پښتو کې وړي دی نه پوهېږي هغه پوهېده په پښتو خو هغه بیا هم ریاکټ نه کړه په ویانا کې نان الاین مومنټ کې د ضیاء الحق او د ترکۍ سره میټینګ وشو په هغه میټینګ کې ترکۍ هغه کنوینس کړ او چې ترکۍ واپس راغی نو په مخ یې بالغ کېده او ساه یې بند کړه او مړ یې کړ ولې هغه پاکستان ته نږدې کېده ترکۍ نه پس حفیظ الله امین راغی with the same venom against Pakistan چې راغی هغه سره هم پټ دغسې ولې ضیاء الحق اډامنټ و چې نه جنګ نه کېږي افغانستان سره and he was good in diplomacy he was very good in diplomacy though I don't support the dictators ما خپل د مارشل لا کې تر کړی ما بچو تر کړی but he was a humble man او بل visionary و او خو as a general لیدلی دی he was the most lethal general of that era visionary سړی ها ترکۍ امین سره معاملات ټیک شو او آغا شای زموږ وزیر خارجه کابل ته روانو for further deliberations of a Peshawar airport ناستو when Hafiz got killed دا غې نه پس روسي فوج په خپله راغی میجر عامر د مرکې دغه لومړۍ برخه چې ده تر ډېره په ډیورنډ څرخي کې دویمه اعلانه ده خپره سوې دی داسې کریز دویمه کې تر ډېره د افغان مجاهدینو طالبانو دوی سره په اړیکو باندې غږېدلی ده او منتظر به سو چې په هغه کې څه انکشافات رامنځته کېږي څه پرې وایي خو یوه مسله د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې په دغه وروستیو کې د ډیورنډ مسله ولې دومره توده سوې ده پاکستان ته او هم نړیوالو ته مثلا څو ورځې دمخه په دې مسلې باندې خلیزات دوه مرکې وکړل یوه په افغانستان کې د اریانا تلویزیون سره او بله د جرمني کې دوچې ویلې راډیو ټلویزیون سره وه دواړه په پښتو فارسي باندې وي هغه هم دا مسله ډېر جدي مطرح کړې وایي چې دا مسله باید حل شي او په تقریبا د دغې مرکې او دغې مرکې ترمنځ د تړاو دا ده چې دواړه یو لړ خبرو اترو ته اشاره کوي چې له سردار داود خان سره ترسره شوې وروسته نور محمد ترکي سره همدغه خبره خلیلزاد هم په یو ډول باندې په دې خپله مرکه کې وکړله چې باید خبرې له هغه اساس یې هغه د سردار داود خان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وې د هغه وختي خارجه وزیر د پاکستان هغه شاهي ترمنځ او د بوټو ترمنځ د هغو خبرو نوټونه خلیلزاد وایي کېدای شي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو اساس یې هغه وګرځول شي نو ما ته لږ تر لږه دا اندېښنه ده چې څنګه د افغانستان په دغه مهمه مسله دغه وخت مطرح کېږي په داسې وخت چې افغانستان اوس تقریبا په سیاسي برخه کې له یو نړیوال انزوا سره مخامخ ده رسمیت نه لري په نړۍ کې ځای او مقام نه لري دغه ډول خبرو مطرح کېدل تر شا کېدای شي کم ډول اجنډا پرته وي یو څه خو شته داسې خو نه ده چې په خپل سر باندې دومره مهم کسان همزمانه هم مهاله خبرې کوي په سیاست کې د دې نقطو تړل شي دا ډېر مهم دي اخوانه د امریکې نه دا نظر څرګندېږي که خلیلزاد په امریکا کې اوس کوم ماموریت ولري که ونه لري خو هغه په د افغانستان په چارو کې مهم لوبغاړی پاتې شوی دلته د پاکستان له خوا نه دغه ډول مهم کسان لکه میجر عامر چې هغه تقریبا د 45 کاله د افغانستان په مسله کې خورا ښکیل کس بلل کېږي او دغه مرکه یې اورېدل کېدای شي ډېرو ته مهم وي
دغه مسله تر شا حتما څه شته او زه فکر کوم که اوس هر ډول دغه مسله مطرح کېږي دا د پاکستان په ګټه او د افغانستان په زیان باندې کېدای شي تمامه سي.